بسم الله الرحمن الرحیم. په سلامونو نیکو هیلو هرکلی کوم. درنو هیوادوالو ستړي مه شئ، په خیر راغئ. په دې هیله چې جوړ روغ د صحت او عافیت جامې به مو پر تن وي. تاسو وطن تلویزیون ګورئ او وطن راډیو ته په 95.9 FM غوږ یاست. سنتي طب خپرونه ده. زه میرویس امیر یم. په سنتي طب خپرونه کې موږ د هیواد له تکړه حکیم صاحبانو او هغو اشخاصو سره ناسته لرو کوم چې د مرضونو علاج په یوناني او عصري طب سره کوي. په نننۍ خپرونه کې بیا هم خوشبختانه راسره مولوي صاحب حکیم عبدالصبور اخوندزاده له سره دی. مولوي صاحب تاسو ته ښه راغلاست او ستړي مه شئ. السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتو. تاسو ته ستاسو د تلویزیون او د رادیو ګرانو کارکوونکو ګرانو لیدونکو ته السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتو. وعلیکم السلام. مننه مولوي صاحب. لیدونکو او همدارنګه قدرمنو اوریدونکو حکیم عبدالصبور اخوندزاده صاحب په کاروان صحت یوناني دواخانه کې د سهار له 8 د مازدیګر تر 4 بجو پورې د خپلو مریضانو په خدمت کې دی. که تاسو د معدې تکلیف، بواسیر، مرقه، تور زیړی، نارینه جنسي کمزوري، زیړ زیړی، همدارنګه نورې مرضونه لرئ نو کاروان صحت یوناني دواخانې ته مراجعه وکړئ او له خپل صحت څخه ډاډ ترلاسه کړئ. پته کابل اذان قیمت چارې مرباز پولسین شبخانې ته مخامخ د اړیکې شمیرې دي 0 150 815 بله شمېره ده 0 850 په تېره خپرونو کې موږ دا بحث کړی و چې ولې انسانان له دومره شته امکاناتو سره بیا هم ناهیلي دي. په هغو کې تېرې خپرونې بحث موږ په د جراثیمو په واسطه باندې علاج و چې حکیم صاحب پرې اړه مکمل وغږېده. په نننۍ خپرونه کې زموږ د خپرونې موضوع ده معده. دا چې د معدې مرضونه په څو ډوله دي، د معدې د مرضونو عوامل څه دي، نښې څنګه دي، څنګه پوه شو چې موږ د معدې په مرض اخته یو. په دې اړه به نن بحث کوو. حکیم صاحب په لومړي سر کې که دا ووایو چې معده ولې خرابېږي او معده د انسان په بدن کې کوم اهمیت لري؟ بسم الله الرحمن الرحیم. کلوا واشربوا ولا تسرفوا. الله رب العزت فرمای چې اخورئ وسکئ خو اسراف مه کوئ. انسان معده ولې خرابېږي؟ امیر صاحب محترم، موږ ته الله رب العزت خپل یو قانون ایښی ده. د هر څه دپاره خپل قانون، لکه مثال په طور ستاسو د دفتر خپل قانون ده، د مدرسې، د مکتب، د پانتون، د یو ملک د ادارې، د هر څه خپل قانون. موږ ته الله رب العزت خپل قانون ایښی ده. الله پاک فرمایي کلوا واشربوا ولا تسرفوا. اخورئ وسکئ خو اسراف به نه کوئ. مونږ عموما اکثریت چې د دې معنا مونږ اورېدلې ده تر نن ورځې پورې چې مونږ ته خلکو معنا کړې ده. دا معنا ده چې اخورئ وسکئ خو د حد نه به زیات نه خورئ. د ده معنا زه به یو څو سواله وکړم، نو که چېرته دا معنا صحیح وه همدغه به راوخلو، که دا معنا یې صحیح نه وه بیا به بله معنا وایو، هغه به انشاءالله هغه باندې به عمل کوو. اوس دکې فرمایي چې کلوا واشربوا ولا تسرفوا. اخورئ وسکئ خو اسراف مه کوئ. زه ورته لنډ وایم امیر صاحب محترم، موږ ډوډۍ وخوړله، چې کله هم ډوډۍ وخوړل لاسونه هم پرېمینځل، ماړه شو که نه، بس کلوا واشربوا ولا تسرفوا. اسراف معنا دا چې حد نه به زیاتوئ نه، بس موږ حد پوره که خپل حد هم کراس که بس موږ ماړه شللو. چې کله ماړه شو لاس هم پرېمینځه نو د نه بعد به خلک فروټ راوړي، نو چې فروټ هم وخوړل پې باندې دا اسراف شو که نه شو. یو سوال. بله دا چې کله موږ دا میوه او فروټ وخوړل د هغه نه وروستو به موږ به چای څکو. عام رواج په د افغانستان په خلکو کې روټین دا ده چې موږ به چای څکو. نو موږ خو د ډوډۍ په وخت کې ماړه شوي وو، بیا مو ورباندې میوه وخوړه، هغه نه وروستو بیا چای پې باندې وڅښه. نو الله به فرمایي کلوا واشربوا ولا تسرفوا ان الله لا يحب المسرفین. دا د الله په خپل قانون ده، لکه دا د ځان نه جوړ شوی نه ده. الله به فرمایي اخورئ وسکئ خو د حد نه به زیات نه خورئ، لکه اسراف به نه کوئ. دا کوم میوه چې موږ د ډوډۍ نه بعد وخوړله اسراف راغی، چې هم چې پرې د پاسه وسکه اسراف راغی. یعنې موږ ته الله پاک خپل قانون ایښی دا چې موږ اضافي څه کوو هغه اسراف حسابي اسراف کوو. الله پاک فرمایي ان الله لا يحب المسرفین. الله پاک اسراف کوونکي سره محبت نه کوي. ذهن ته خبر راغله صاحب؟ خو ته ځینې ډاکټران بیا په دې باندې حکیم صاحب ډاکټر دې دوی وایي چې میوه د ډوډۍ خوړلو وروسته دا د صحت لپاره ښه ده. دلته بیا موږ څه دلیل لرو؟ مونږ امیري صاحب محترم میوه چې د ګوره یو خو ډوډۍ ده مونږ چې خورو دا صرف غذا ده.
دا میوې چې څومره فروټ دي که هغه وچه میوه ده او که تازه میوه ده دا هم غذا ده هم دوا ده. ذهن ته خبر راغله صاحب، دا هم غذا ده هم دوا ده. غذا په ده معنا ده چې سړی مړی یوه حصه جز د بدن جوړیږي. دوا په ده باندې ده چې ستا کوم مرض د الله په هغه ورسره ښه کړي. اوس مثال په طور یو سړی مریض وي کمزوری شي، ډاکټر ورته وایي چې بس ته فروټ خوره. ګوره دا دوا شوه که نه، فروټ خوره چې ستا دا مرض لري شي، مرض دې کنټرول شي. داسې ورته نه وایي چې ځان دې مړوه چې مرض دې کنټرول شي، ځکه چې میوه غذا شوه او دوا دواړه شوه. نو اکثره چې کله ته دا فکر کوې چې زما په بدن باندې دې دوا ښه تاثیر وکړي، غذا دې ښه تاثیر وکړي، نو میوه د ډوډۍ نه مخکې استعمال ضرور ده. څنګه ضرور د دې تفصیل کې به راشي، دا خبره امیر صاحب محترم د یاده مه باسي. دا سوال ذهن کې کښېنوئ چې دا بیا وروستو تاسو وکړئ چې د یاده مو نوځي، دې کې به تفصیل کوي انشاءالله. اوس راځو د آیات شریف ته چې د دې آیات معنا به مونږ غلطه کوو او که صحیح به کوو. اوس کله الله پاک فرمایي چې کله یو روژه نیونکی روژه ونیسي، نو د دې روژه نیونکي د خولې بدبویي الله پاک فرمایي چې ماته د مشکو نه بهتره ده. همداسې ده که نه؟ اوس چې کله مونږ پیشمنی کوو، نو پیشمني کې دومره خوراک مونږ وکړو چې دا مونږ ټارګیټ کوو چې تر 7 بجو پورې به زمونږ دا ټانکۍ بټکې تر 8 بجو پورې به کار وکړي. نو اوس دومره ډېره ډوډۍ وخورو سبی کې پیشمني کې چې زمونږ خېټه پړسېدلې. اکثره مونځ مثال سړی په تکلیف کې سجدې رکوع د سړی نشي کته کېدی چې د اندازې نه زیات خوراک کړی. نو الله په فرمایي کلوا واشربوا ولا تسرفوا ان الله لا يحب المسرفین. الله په اسراف کوونکي نه خوښوي. اوس دلته چې دا پیشمني کې مونږ کوم خوراک وکړو، نو دا مونږ اسراف وکړو که نه ونه. او الله پاک ته بیا دا خبره کوي چې د روژه نیونکي د خولې بدبو ماته د مشکونه بهتره ده. او دلته الله پاک فرمایي چې اسراف کوونکی زما خوښېږي، نه زه هغه سره محبت نه. اوس د دې دواړو تطبیق به څنګه کوي؟ کله چې مونږ روژه ماتې موږ امیر صاحب محترم دومره ډېره ډوډۍ وخورو د روژې ماتې په وخت کې چې اکثره تراوو کې مونږ ته تکلیف وي. نو الله پاک فرمایي چې تاسو به اسراف نه کوئ که نه؟ الله په اسراف کوونکي نه خوښوي، محبت ورسره نه کوي. ذهن ته خبر راغله صاحب. اوس دا خبره دلته معلومول پکار چې دا اسراف وایي څه شي ته، چې زه ډوډۍ وخورم نیمه ډوډۍ وخورم دا اسراف ده، که پوره وخورم دا اسراف ده، که 2 وخورم دا اسراف ده، که زه موړ شوم دا اسراف ده، که میوه وخورم یا مثال په طور پیچې وڅکم دا اسراف ده. نه، دا معنا په دې ځای کې صحیح نه ده. معنا په دې ځای کې دا صحیح ده کلوا واشربوا ولا تسرفوا، وخورئ وڅکئ خو اسراف مه کوئ. اوس مثال په طور زه د معدې مریض یم، ما ته چکني ښه نه ده، لوبیا راته ښه نه دي، مثال اچار راته ښه نه ده، بانجان راته ښه نه دي، دا تریو چې څومره مثال نوشابې دي او تریو چې څومره مثال میوه‌جات دي دا ماته ښه نه دي. الله پاک فرمایي چې وخورئ وڅکئ. مثال په طور لوبیا دي، ته به دا لوبیا په قاشوغه نه راخلي، که دا دې په قاشوغه راواغسه دا تا دپاره اسراف ده. اوس چې مونږ مثال په طور لوبیا مونږ ته ایښي خو ښه نه دي مونږ ته. الله پاک فرمایي چې وخورئ وڅکئ خو اندازې نه، لکه په قاشوغه به یې نه خوري ته به ورباندې خپل ټیم تېرې. دغه ستا د دې آیات مبارک دا معنا شي چې خوړل سکل به کې خو د اندازې نه زیات نه، بس خپل وخت به پرې تېروي. یو مسله اوس چې کله مونږ خوراک کوو، ستاسو د سوال جواب دا دی چې کله مونږ خوراک کوو نو تر دې ځای پورې به مونږ خوراک کوو او هغه څه به مونږ خورو چې کوم څه مونږ دپاره ښه نه دي. زمونږ د بدن د نقصاناتو یوه لویه ذریعه دا ده. اوس مثال په طور کله چې مونږ خوراک وکړو زمونږ معده به ولې خرابېږي، ولې نه جوړېږي؟ اکثره سبی مثال په طور مونږ سبی چې د پاسېږو ډوډۍ وخورو، غرمه چې کله مونږ ډوډۍ خورو نو زمونږ اشتها برابره نه وي. مونږ بس صرف وخت ټاکلی دی چې هلکه 12 بجې شو بس ډوډۍ راوړه. عادت ده، بس دا لکه د ولږې سیسټم نه ده. 1 بجه شو مثال چا 1 بجه ټارګېټ کړی، چا 12 ټارګېټ کړی، چا 2 بجې هلکه ډوډۍ راوړه. ماښام چې شي ماښام مانځه نه پس راشي بس ټارګېټ ده، عادت یې ګرځولی. صحیح بلکل. نو چې کله مونږ دا ډوډۍ وخوړه، د ډوډۍ د پاسه مونږ ډوډۍ وخوړه، انسان پکار دی چې 6 ساعته د انسان دپاره دا معده لګیا وي، دا 6 ساعته د انسان خوراک را اخلي، کار پې باندې شروع کړي، لکه کیلوس او کیموس چې کله د تریخې نه پې راځي. 6 ساعتو کې دا هضم په معده کې جوړېږي. د 6 ساعتو نه بعد الله رب العزت د دې خوراک چې کوم په معده کې د ده نه څه مواد راواخلي او جګر ته یې ورکړي، هغه نه وروستو بیا وړو کلمو ته ورکړي. 6 ساعته دا په وړو کلمو کې وخت تېري، 6 ساعته بیا دا په دې غټه کلمه کې وخت تېر کړي. اوس چې کله مونږ ډوډۍ وخورو غرمه، سبی مثال په طور ډوډۍ وخوړله 7 بجې 8 بجې، نو 12 بجې زمونږ ټارګېټ ده، نو 4 غنټې بعد به مونږ ډوډۍ خورو. چې کوم زمونږ په معده کې کوم مال لګیا د معده جوړی هغه باندې تا د پاسه نور هم واچو.
چې کوم د هضم سیستم د هغه د خراب کړه. چې کله بیا مثال په طور 12 بجې موږ ډوډۍ وخوړه، ماښام لمانځه نه بیا راځو، یا مثال مازدیګر کې خلک بیا خوراک کوي، ماښام کې مثال په طور دغه خوراک د انسان د معدې لپاره د هلاکت ذریعه ده. پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام عایشه رضی الله عنها مبارک فرمایي چې تاسو به معده خپله 3 حصې کوي. یو حصه به د ډوډۍ نه ډکه کوي، دویمه حصه به د اوبو نه ډکه کوي، او دریمه حصه به هوا ته پرېږدي. یو حصه کې د ډوډۍ واچوله بس خبره ختمه، دریمه حصه 3 حصې به کوي. په دویمه کې به مثال په طور اوبه واچوي. اوبه به هم کوشش دا کوي چې د ډوډۍ نه مخکې استعمال کړي. که د ډوډۍ نه بعد د استعمال کړه نو بیا به تا ته د معدې تکلیف پیدا کېږي، ضرور بیا به د خېټه ګیس جوړوي. که درمیان کې به د استعمال کړه نو نقصان یې نشته ده، خو څنګه فایده چې د ډوډۍ نه مخکې نو ډېره فایده درته کوي. اول کې به اوبه وڅښي مثال په طور، بیا د هغه نه وروسته ډوډۍ شرط هم مبارک فرمایي یو حصه به ډوډۍ ته ورکړي، یو حصه به اوبو ته، دا یو حصه به تشه پرېږدي. اوس چې عام روټین کې مونږ کوم روټین لکه مونږ دا اورو په فیسبوکونو کې مو په ټیک ټاکونو کې چې د چا د معدې تکلیف نو دا دی په نهره باندې اوبه وڅښي. یو ګرمې اوبه دي امیر صاحب محترم، یو یخې اوبه دي. یخې اوبه عموما د انسان بدن ته نقصان رسوي. کله چې د مزاج نه یو څه واوړېده، لکه مثال په طور قطغ مونږ عام روټین کې قطغ چې خورو نو هغه ګرم وي، او اوبه چې څکو عام روټین کې هغه یخي. حضرت اسماء رضی الله تعالی عنها مبارک چې دا د ابوبکر صدیق رضی الله تعالی عنه مبارک لور وه، دا د 100 کالو په عمر باندې وه، خو د دې غاښونه نه خراب شوي. پوښتنه ترې کوي چې غاښونه دې ولې نه دي خراب شوي؟ او ورته فرمایي کله چې زه قطغ پوخ کړم نو زه یخومه به یې خورم، سړومه، یعنې ګرم شی زه نه خورم. اوس چې مونږ لکه چې تر هغه وخته پورې مونږ څکو چې کوم ګرم چې کله یخ شي نو بیا یې لرې کړو. اوس چې کله تا یخ څه وخوړل او ګرم دې څه وخوړل نو ستا د معدې هلاکت هم شو، ستا د غاښونو دپاره هم هلاکت شو. نو اوس به مونږ خوراک دومره اندازې سره کوو چې کوم مونږ د شریعت فرمایلي خورو، وڅکو به خو د اندازې نه زیات. که چېرته اندازې نه زیات مونږ وخوړو نو دا اسراف کوي. ډېره مننه حکیم صاحب. لیدونکو همدارنګه قدرمن اورېدونکو، تاسو واورېدل چې حکیم صاحب دا چې معده ولې خرابېږي په دې اړه مکمل معلومات وړاندې کړل. تاسو چېرته د معدې له تکلیف سره مخ یاست نو تاسو کولی شئ کاروان صحت یوناني دواخانې ته مراجعه وکړئ او له حکیم صاحب سره خپل مرض شریک کړئ. پته یې ده کابل ارزان قیمت شارع مبس بورسین شفاخانې ته مخامخ د اړیکې شمېرې 0 156 815. بله شمېره یې ده 0 58 450 814. حکیم صاحب بیا هم راځو، معده په بدن کې څه حیثیت لري؟ که چېرته معده په یو مرض اخته کېږي یا موږ د معدې په مرض اخته کېږو، آیا دا عادي ده او که دې ته باید جدي توجه وشي؟ میري صاحب محترم، معده چې ده ته ام الامراض ویلی چې د معدې تکلیف ده، دا د مرضونو مور ده. اکثره نن و سبا چې ماشوم پیدا شي د شیدو والا ماشوم د میاشت یا 2 دا غریب په معدې تکلیف باندې گرفتار یخته به. وجه دا ده چې مور غریبه بدپریزي ډیره کوي، چې څنګه د مور بدپریزي دومره زیاته شي چې د ماشوم باندې تاثیر وغورځوي. اکثره که تاسو لیدلي ماشومان عموما قبضیت لري، بیا مثال په طور څوک ورته چمبړ خیال ورکوي، څوک ورته قطرې ورکوي، خو مختلفې دواګانې ورته ورکوي. وجه دا ده چې دا بدپریزي کوي. کله چې مور خوش خوراکونه وخوري نو د ماشوم ته چې کومې شیدې ورکوي د ماشوم په خېټه کې به درد راځي. که مور لوبیا وخوړله مثال په طور وریجې وخوړلې د ماشوم خېټه کې به باد راځي، درد به وي. که مور قبضي خوراکونه وکړي ماشوم به قبض. اوس اکثره که تاسو لیدلي مخکې به د زنانو دپاره به یې کورني چرګانه لالول، اوس اکثره دا د فارمي چرګ کمال دا ده چې قبض کوي به دی. کله چې مور مثال په طور زچوي نو دا سریښتو ورځو پورې د چرګ غوښه ورته بازاري راوړي، هغه نه ورته یخني کوي، رومي او پیاز پکې اچوي. اوس دغه یخني چې کله دا څکي نو عموما فطرتي طور باندې به دا مور به یې قبض کېږي، ولې چې د چرګ مزاج خوشي ده، د په بدن باندې به خشکي اثر کوي. نو چې کله ستا په مزاج کې خشکي راغله نو شیدې چې کله ماشوم ته ورکوي مور نو د ماشوم مزاج به هم خشکېږي ورسره. دویم نمبر کې د معدې حیثیت داسې ده لکه د لوجسټیک مثال. اوس زمونږ ټول افغانستان منډۍ مثال په طور کابل کې مثال چې دا کومه لویه منډۍ ده چې په دې منډۍ کې څه موجود نو په نورو ولایتونو کې به که چېرته مثال په طور په منډۍ کې هغه څه پیدا نه شي چې هغه کم د ملک د ضرورت دپاره ده نو ملک به کمزورۍ سره مخ شي. اوس مثال زمونږ معدې دپاره
هغه څه پکار دي چې زمونږ وجود ورته ضرورت لري. او زما وجود ورته مثال په طور کیلشیم ته ضرورت لري، نو زه به خپل معدې دپاره کیلشیم خوراکونه برابروم. یا مثال په طور ویټامین ډي مې بدن کې کمه ده، زه به هغه خوراکونه ورکوم چې کوم مې د ویټامین ډي ضرورت ده بدن ته. ډېره زیاته مننه حکیم صاحب. څنګه پوه شو موږ د معدې په مرض اخته یو؟ د معدې د مرض هغه نښې او نښانې کومې دي؟ د معدې د مرض خو علامې ډېرې دي، خو 3 مرضونه په معده کې اميري صاحب محترم دا عام دي. لکه 3 مرضونه به په دې کې راځي، دا نور بیا د دې 3 مرضونو علامې دي. یو ورته جوع البقر وایي چې دا هغه ولګه ده لکه د غوایي په شکل باندې چې دا د انسان بدن ته لګېږي او د لګېدلو نه وروسته بس دا بیا خپل مرضونه تولیدوي. دویم نمبر کې ضعف هضم چې کله مونږ خوراک وکړو زمونږ معده یو څه هضم نه کوي، بس په معدې د پاسه پراته وي، هیڅ نشي کولی چې مثال په طور زمونږ بدن معده زمونږ ولګه واخلي. دریم نمبر کې سوی تغذي، دا هغه مرض دی چې کله مثال په طور زمونږ معدې ته څه ورشي لیکن هضم هم شي خو زمونږ بدن ته وده نه ورکوي، بس ډایرک په ډایرک یې وباسي. د ده بیا خپلې علامې دي. دا 3 مرضونه چې دي د ده ماتحت بیا نور مرضونه شته دي. لکه مثال په طور د معدې درد، د معدې درد چې کله معده باندې درد ولګېږي اميري صاحب محترم اکثره خلکو ته مونږ وایو چې ستا د معدې تکلیف د وینه زما معده خو څه درد نه کوي. دا خو بس نه پوهېږي غریبان هم دې وي چې بس معدې تکلیف هغه څه ته وایي چې بس معده باندې د درد ولګېږي. د معدې تکلیف چې کله شروع کېږي اميري صاحب محترم علامې تقریبا څه ډېرې دي، خو مختصر به 11-12 دانې وایي چې وخت هم خراب نشي. اول نمبر کې کله چې ته پوهېږي چې زما معده خرابه ده او په خرابېدو باندې ده، نو ستا د معدې هضم به خراب شي. یا به مثال په طور 12 بجې شوي نه ته به وږی، یا مثال په طور ډوډۍ دې چې څنګه وخوړله ګینټه نیمه وروسته به بیا ستا ډوډۍ ته زړه کېږي، بس ته به پوهېږي په ده باندې چې زما د معدې سیستم په خرابېدو ده. دا درته صرف مسکال یې درته درکوي، درته چې هلکه ته بس پوه شه په ده باندې چې ستا معده په خرابېدو باندې را روانه ده، ته د خپل د معدې غور وکړه، خراب اشیا مه خوره. دویم نمبر کې ته به په ځان باندې پوهېږي کله چې د سبۍ ډوډۍ وخوړه مثال په طور غرمې دې هم ډوډۍ ته زړه ونشي، یا د شپې مو نشي، یا د مثال په طور غرمې دې وخوړه د شپې دې ونشي، نو ته پوهېږې چې زما په معده کې مسله جوړه شوې ده. دریم نمبر علامه اميري صاحب محترم دا ده چې دا یو ټیسټ په شکل کې ده چې د معدې نه به دې بوی ځي. خو مثال په طور داسې تا ته څوک ویلی نه شي چې د معدې نه دې بوی ځي، یا ته چا ته څه ویلی نه شي چې زما معده بوی کوي که نه، ته به خپله لاس ونیسي خولې ته او هوا به ترې نه وباسي. که چېرته معدې دې بوی درلوده بس ته پوهېږې چې زما معده په خرابېدو باندې ده. وجه یې څه ده؟ لکه مثال به درته درکړم اميري صاحب محترم یو پیپ د هغه لیک شوی، اوبه ترې بهېږي، خو اوس په دې اوبو باندې سړی پوهېږي نه چې دلته لیک شوی، نو ته به ګورې دیوال ته چې دلته زیم ده، نو بس پوه شه چې ستا پیپ لیک د اتاق د تشناب پیپ دې لیک شوی. اوس کله چې زمونږ د معدې نه بدبوداره هوا راځي په خوله باندې، خوله هم بوی کوي، یا چا سره خبرې کوو هغه مونږ نه مخ اړوي، نو ته پوهېږې چې معده کې د ستونزه ده. څه شی ستونزه ده؟ غټه ستونزه دا ده کله چې الله رب العزت دا معده عکسونه به م لیدلي اميري صاحب محترم کڅوړه یې جوړه کړې، د دې 2 خولې دي، یو ته فم معدې علیا وایي، دویم نمبر ته فم معدې سفلا وایي. دا بله چې کومه د معدې خوله ده دا الله رب العزت دته دا وظیفه ورکړې ده چې ته به په 20 سکندو کې خوله خلاصوي او بیرته به یې بندوي. دا عام روټین د هر چا د معدې فطرتي طور باندې په 20 سکندو کې به دا خوله خلاصوي او بندوي به. لکه دا هغه غیر ارادي حالات دي چې د انسان په ولکه کې نه، لکه د زړه ضربان دا د انسان په اراده کې نه. اوس چې مونږ خبرې کوو دا زمونږ په اراده کې دي، کوي که نه کوو، سترګې رپو که نه رپو. د زړه او د معدې حرکت چې دا د انسان د ارادې نه بغیر دي. کله چې که ذهن ته م راځي یو شعر هم د سعدي صاحب فرمي ابر و بادم و خورشید و فلک در کارم تا تو نانی و کفاری و بغفلت نخوري. دا کوم چې د الله پاک د سبۍ نمبر راخېږي مثال په طور ماښام غورځېږي به ورپسې سپوږمۍ، دا د الله پاک هغه مخلوق ده چې هغه د ارادې نه بغیر بس الله به ورته فرمیلي چې ته به جګېږي او ټیټېږي به. یو هغه دی چې هغه د ارادې سره لکه زمونږ لاس خپه خوځول دا ارادې سره دي. اوس چې کله په 20 سکندو کې اميري صاحب محترم دا خلاصېږي بندېږي، نو په ده کې به هېڅ قسمه نقصان نه راځي، دا نارمل ده. دا خلاصېدل به کله ورسېږي 50 سکندو ته،
په 50 سکندو کې به خلاصیږي او په 50 سکندو کې به بندیږي. اوس معده لګیا ده دکې خوراک جوړېږي. خوراک داسې نه چې پکې ماشین لګېدلی تاویږي، نه دی خوځوي. لکه که تاسو خلک لیدلي مثال لکه شړومبې چې په پلاستیک کې واچي مستې او تې خوځوي، د معدې سیستم داسې ده، دا دننه بس دا لګیا د خپل مواد جوړوي. کله چې مثال په طور د معدې خوله خلاصه شلله، د خلاصېدو سره دا مواد راځي په دې حصه باندې لګېږي. بعضې وخت که ذهن ته راځي خولې ته ترخې اوبه راشي، دا د معدې خوله وازه پاتې شوي. بعضې وخت که ذهن ته راځي خلک وایي دا معده مې سوزش کوي ډېره، د معدې خوله وازه پاتې شوي. کله چې بدبو د انسان د خولې نه وځي نو پوهېدی شي چې زما معدې خوله وازه پاتې شوي. ولې پاتې کېږي؟ وجه یې څه شی ده؟ وجه یې دا ده امیر صاحب محترم چې مخکې 20 سکندو کې به خلاصېده بندېده، اوس په 50 کې خلاصېږي، 50 سکندو کې بیرته بندېږي. وخت یې واغسته. وخت یې ولې اغسته چې په دې کې خشکي راغله، دروازه مونږ بنده او خلاصو. کله چې د دروازه کې ګریس ختم شي نو که خلاصه دې پرېښوستله خلاصه به یې، که بنده دې پرېښوستله بنده به. دا کم مواد چې دي دا زمونږ د معدې نه بره حرارت یې راځي، چې حرارت یې راځي نو بیا به زمونږ د خولې نه بوی ځي، یو وجه. دویم نمبر کې کله چې زمونږ معده سوزش کې، اکثره خلک دا ځای سړي چې زما معده سوزش کې، نو دا د معدې چې کوم دا خوله حصه ده دا پیپې ده، دا د معدې نه چې کوم تیزاب راغلي هغه تیزاب د وجې نه دا متاثره شوي، خرابه شوي. لکه هر سال الله په خپل اندازې سره جوړ کړي دي. مالګه د په خوله باندې سلوه هېڅ به نه کوي، خو که زخم ته دې ویوړله نو بیا به ورته سوزش کوي، سترګې کې دې وغورځېدله بیا به ورته سوزش کوي. دا د معدې خوله الله په بس بنده ساتلې ده. چې کله دې کې خشکي راشي نو د معدې چې کوم مواد دي ترخه مواد، کله که څوک استفراق وکړي نو هغه مواد خولې ته راشي ترخی، نو دغه مواد د انسان بره خولې ته راشي تریخ ولګېږي، نو دا دې پوه شي چې زما په معده کې فرق راغلی ده، په ګیس باندې، په سوزش د معدې باندې او په ترخو اوبو باندې. اوس به دا څه سیستم کې عام روټین دا ده چې دا به کوشش کوي چې ګرمې اوبه به ډېرې استعمالوي، خوراک به دا کم کړي، او د ډېر د خشکۍ د وجې نه دته دا مرض راغلی، دا به کوشش دا کوي چې تر خوراکونه استعمال کړي، ګرم خوراکونه لکه لوبیا نه به ځان ساتي، وریجو نه به ځان ساتي، د غویي د چرګ د غوښې نه به ځان ساتي، مساله جات او څومره پیپسي چې دي د نه به دا ځان ساتي. دریم نمبر کې، څلورم نمبر کې امیر صاحب محترم قبض ده. کله چې قبض د انسان شروع شو بس دا پوه شي چې انسان په معده باندې مرض ولګېد. قبض ته علما نسبت حکما دا کوي چې دا ام الامراض د مرضونو مور ده. بس دا ابتدا لکه مرضونو مور خو معده شو، خو بیا په دې کې یو شاخ قبض ده. کله چې تا ته قبض ولګېد نو مرضونه به د رو په رو زیاتېږي. عام به ښکاري درته چې مثال په دې انسان کې څه مرض ده، تا کې څه مرض ده، به ښکاري چې د معدې او پلانکې دا علامین بیا پکې ښکاري. قبض دومره چټي مرض ده چې د انسان د ابتدا نه بس د مرض د شروع کېدلو نه بس قبض شو، بیا انتهایی ډیره خطرناکه ده. اول علامه د قبض څه شی ده امیر صاحب محترم؟ خلک وایي چې هلکه زه قبض نه یم، هغه قبض صرف دته وایي چې زما ډک او دسمات یې سخت نه کېږي. نه، عام روټین کې فطرتي طور باندې دا ده چې ما تاسو ته ویل چې 6 ساعته په معده کې، 6 ساعته په وړو کولمو کې، 6 ساعته په غټه کولمه کې، او 6 ساعته ریکټم کولمو ورته وایي، اوږده کمه کولمه چې ده د انسان د ډک او دسمات آخري حصه، 6 ساعته به په دې کې تېري. دا ټول 40 ساعته شو. په 40 ساعتو کې به یو انسان ضرور تشناب ته ځي او خپل قضایي حاجت به کوي، لکه یو سبی بل سبی، یو شپه بل شبی. که چېرته د ده نه واوړېده نو دا هم قبض ده. ذهن ته خبر راغله صاحب. اوس مثال په طور یو سړی د هغه سبی ځي، خو یو سبی لا نه مازدیګر ته شو، چې کله مازدیګر ته شو نو دا دې په ځان باندې وډاري چې زما د قبض سیستم شروع شو. ډک او دسمات یې سخت نه ده، نرم ده، خو لیکن وخت ځان نه رسي. ولې چې په دې کې کار شروع ده چې کوم مواد دي نه الله پاک جګر ته او بدن ته وړي وروغې مسارقو په واسطه باندې هغه کې سستي راغله. چې کله سستي راغله بس پوه شه چې زما قبضیت شروع شو. دویم نمبر کې د قبض دویم قسم دا ده چې کله یو انسان ډک او دسماته کوي او ډک او دسماته د انسان سخت شي، دومره سخت شي چې مثال په طور بعضې وخت د پچو په شکل کې شي، نو دا هغه شدید قبضیت بس دته ولګېده د معدې. دا دومره بیا چټي مرض ده امیر صاحب محترم چې د دې قبض نه وروستو بس ابتدا د بواسیرو شي. چې ابتدا د بواسیرو شه نو دنه دا بهتره پکار ده چې اول نه اول سړی د خپل د قبض غم وخوري. بالکل ډېره زیاته مننه حکیم صاحب.
لیدونکو همدارنګه د وطن رادیو قدرمن اوریدونکو تاسو د حکیم صاحب خبرې واورېدې. که چیرې تاسې په خپل بدن کې داسې نښانې وینئ نو تاسو د معدې په مرض اخته یاست او ژر تر ژره حکیم صاحبانو یا هم حکیم صاحب ته مراجعه وکړئ. حکیم صاحب عبدالصبور اخونزاده په کاروان صحت یونین دواخانه کې ستاسو په خدمت کې دی. پته یې ده کابل ارزان قیمت چهارراه محبس پولیسین شفاخانې ته مخامخ. د اړیکې شمېرې دي 0 150 820 بله شمېره یې ده 0 850 458 لیدونکو له تاسې هم مننه چې تر دې دمه له موږ سره یاست. لنډه دمه لرو بیرته راګرځو. له موږ سره پاتې شئ. لیدونکو بیا هم ښه راغلاست درته وایم ستړي مه شئ. حکیم صاحب راځو د معدې د مرضونو هغه نښانې وي بحث ته ادامه ورکړو. 5 نمبر کې امیر صاحب محترم لکه دا هغه علامې دي چې انسان په ده باندې نه پوهېږي چې څه وجه ده. کله چې یو انسان ډک او دسماتې وکړي نه په ده کې قبض وي نه په ده کې اسهال وي نه معدې درد کوي نه یې ګیس یو علامه هم نه وي خو لیکن د ده ډک او دسماتې رنګ توري توربخن بعضې وخت مثال په طور لکه د لرګي غوندې توربخن او بعضې وخت مثال په طور مکمل سکاره غوندې بس دا د پوه شي چې زما په معده کې خرابي شروع شو. دا به د خپل د معدې علاج ضرور کوي. بل علامه دا ده چې کله مونږ باندې لکه نور هیڅ تکلیف نه درد او نه هیڅ نه لیکن خپل تندي ته به ګوتې ویسي. دا هغه علامې دي امیر صاحب محترم چې دا ډېر وخت مخکې په سړي کې پیدا کېږي او که چېرته په دې وخت کې علاج وشي نو دا ډېره زیاته بهتره ده. اکثره به تاسو وینئ کله مثال په طور د انسان تندی ګرم وي د انسان تندی ګرم وي یا مثال په طور د ملا د اوږو تر مابین دغه حصه به ګرموي یا مثال په طور د خېټه به ګرموي. کله کله به مثال د ده بس په بدن کې مړه تبی دا د انسان د معدې غټه وجه ده. اکثره خلک بیا وایي چې زما په بدن کې تبه ده نو دا تبه دومره زیاته شي امیر صاحب محترم چې دا ډاکټر ته لاړ شي چې زما مورقه معاینه کړه زما په بدن کې تبه ده. اوس دا پوهېږي نه چې دا زما تبه ولې ده. ډاکټر خو غریب خو زبرګ نه ده چې مثال حکیم یا طبیب خو زبرګ نه ده چې هغه په ده باندې پوهېږي چې هلکه نه دا مسله ستا نه ده. دا به خپله د انسان پوهېږي چې زما تبه د څه وجې نه ده. بس داسې به ته نه وایې چې ډاکټر حکیم ته لاړ شي چې زما مورقه ده او تبه مې دا ټکی به نه کوي. او که دا ټکی دی که د هغه ذهن بس مورقې ته لاړ هغه به مثال په طور د ټیفاید معاینه کوي یا بروسلوز به خو مختلف مرضونه برته معاینه کوي. ته به ورته چې زما په بدن کې تبه ده ولې ده. کله چې ستا تندی ګرم و یا مثال په طور خېټه دې ګرمه وه یا د دوه اوږو تر مابین حصه دې ګرمه وه نو ته په ده باندې پوه شه چې زما د معدې تکلیف نه د خپل د معدې تکلیف وکړه تبه به دې ختمه شي. اکثره که تاسو لیدلي بعضې ماشومان مور وي چې دا جاړي مو تبه مې او همیشه بس د تبه نه لرې کېږي او چې کله ورته مثال په طور الفټي معاینات ورته وکړي اکثره په دې لابراتوارونو کې ماشوم چې وي دا ورته معاینات کوي ورته چې ستا میکروب 12,000 ده او 14,000 ده او 20,000 ته رسېدلی ده بیا ورته وایي چې ستا په وینه کې میکروب ده. هیڅ مسله نه وي هیڅ مسله د دې ماشوم نه د معدې تکلیف پیدا کړی. اوس چې د دې ماشوم د بدن نور علامات وګوري مثال په طور دا چې کله شیدې خوري نو دا به استفراغ کوي که هغه مثال د مستو په شکل یا د شیدو په شکل. که د شیدو په شکل استفراغ نو دا ډېر خطرناک تکلیف دی او که د مستو غوندې استفراغ هغه نو بیا ګزاره کوي. بیا دویم نمبر علامه دا چې د دې ماشوم په بدن کې به همیشه تبه. دریم نمبر دا چې دا ماشوم خېټه به پړسېدلي بدن به د ده ګرمي تبه به وي ماشوم به چټي په چټي جاړي او چې کله شیدې وخوري نو د شیدو نه بعد به ماشوم استفراغ کوي. د بهترین علاج دا د ګرځول په هیڅ چا باندې دا نه دي چې دا به نه ګرځوئ. بس پوهې چې لفټي زیاته وه د وینې میکروب د 11,000 نه مثال په طور اوړېدلې او ته به دا علامې وي جړه پکې وه نو کوشش به دا کوي چې که شیدې ورکوي مورې نو بادګیر خوراکونه به نه کوي. یو دویم نمبر علاج دا ده چې بادیان به راوخلي ساده بادیان هر ځای کې پیدا کېږي بادیان به ورته مثال په طور یوه قاشوغه راوخلي او په یو ګیلاس اوبو کې به یې واچي ښه به یې جوش کړي چې د دې یو ګیلاس نه مثال په طور د ګیلاس 5مه حصه پاتې شي دا نور په جوش کې ختم شي. که چېرته دا بادیان لږ معمولي جوکو کړل معده کړل ماتې کړل معده کوي د نه داسې لکه دوړو خو صرف د مات کړي نو بیا جوش کړو نو بیا ورته ډېره بهتره ده چې ورته 10 ورځې ورکړي انشاءالله د الله په فضل و کرم سره به انشاءالله بیا دا تکلیف نه. بل علامه د معدې دا ده امیر صاحب محترم چې کله انسان ته ګیس پیدا شي
دا ګیس په دوه قسمه باندې ده. یو هغه ګیس ده چې په کولمو کې پیدا کیږي، یو هغه ګیس ده چې د انسان په معده کې پیدا کیږي. عمومي عام روټین کې به الله پاک د انسان په بدن کې قدرتي طور باندې په معده کې ګیس پیدا کوي. چې کومه معده کې ګیس پیدا نشي نو نقصان ده، ځکه ډکه ولسمات د دې ګیس په زور باندې ښکته ځي. او که کله مثال په طور ډیر هم شي نو نقصان کې دا ډیر ولې کیږي. کله چې یو انسان مزاج خوش شي قدرتي طور باندې د انسان په بدن کې په معده کې ګاز پیدا کیږي. ګاز ولې پیدا کیږي؟ وجه څه شی ده؟ کله چې مونږ پیپسیان نوشابې ډېرې زیاتې استعمال کړو، د دې معدې او د دې خوراک تر مابین د معدې چې کوم دیوال د خېټه ده د معدې د دې خوراک تر مابین باندې الله پاک دلته یوه لاره جوړه کړې ده. لکه زمونږ په سړکونو باندې چې د پاسه مثال قیر اچوي، په ده باندې الله پاک یو لاره جوړه کړې ده چې کله دغه لاره ختمه شي نو بیا معده خپل ګیس شروع کړي. اوس سترګه ده، مونږ دا سترګه راپو نو مونږ ورسره تکلیف کې نه یو، خو که کله مثال دا لاره ختمه شو نو بیا به زمونږ سترګې بندېدل خلاصول تکلیف کړي. اوس چې په دې معده کې کوم لاره جوړه شوې ده دا په څه باندې خرابېږي؟ دا سرکه باندې. دا کومې سرکې چې مونږ په دې ملک رواج دي په ده باندې، کومې دواګانې چې مونږ استعمالو په ده باندې، کومې نوشابې چې مونږ څکو په ده باندې دغه پوستکی ختم شي. چې کله دا پوستکی ختم شو نو بیا ګیس جوړېږي. ذهن کې به د سړي سوال راځي چې ګیس څنګه جوړ کړي، هوا څنګه جوړه کړي. اوس دا پیاله د دا تر سبۍ پورې دلته پرېږده امیر صاحب محترم، که تاسو لیدلي شپې چې سړی ځان ته اوبه په جیب کې کړي د سبۍ چې راخلي پټوقانې یې کړي دننه دا پټوقانې دا قدرتي ګیس دا په هر څه کې ګیس جوړېږي. په معده کې دا نارمل ګیس ده، که چېرته دا ډېر شو او خېټه ورسره وپړسېدل بس پوه شه چې دا نقصاني ده. که چېرته معمولي ارګمی شو نو بیا څه باد نه کوي، خو که دا چېرته ډېر شو نو بیا نقصاني ده. اوس دغه ګیس دا به قدرتي طور باندې لږ لږ ګیس به لاندې کولمې ته ورکړي چې ډکه ودسمات یې ښکته کړي. خو که چېرته هغه کې زیادت راغی نو د ډېر زیادت د وجې نه ګیس بیا ډېر نقصاني شی ده. دا ګیس چې کله لاندې کولمو طرف ته ورغی نو عموما اکثریت په خېټه کې په کولمو کې که تاسو ذهن ته راځي ملګری به سره ناست خېټه به ګوړ ګوړ کوي. دغه دا ګیس دا چې لاندې ښکته لاړ شي نو لاندې حصه خو بنده ده، هلته ډکه ودسمات فطرتي طور باندې چې کوم ګیس د هغه خو لاندې تللی ده بس برابر ده. او چې ته دا نور ګیس هلته ورځي دا غیر فطرتي چې کوم ده مصنوعي ګیس چې جوړ شوی ده نو دلته چې څنګه ورشي لاره یې نه بس بېرته راوچت شي. چې کله دا اوچتېږي په دې اوچتېدلو کې لاره یې تنګي نو دا اواز شروع کړي. دغه ګیس بیا خطرناک ده. کله چې هلته هم ګیس ځای ونه نیسي تاسو به ګورئ په دې حصې ته به دا ګیس راشي، دې اوږو ته دا اوږې به کلکې شخې نیول شوي دا ټول ګوره د دې ګیس. خو دغه مریضانو ته به دا احساس کله کېږي کله چې وریجې وخوري، غټه غوښه وخوري، لوبیا وخوري، سلاته وخوري، شړومبي وخوري، مستي وخوري، چکني وخوري، هندوانه وخوري، بادرنګ وخوري او عموما اکثریت مصنوعي خوراکونه بازاري وخوري نو د سره به د دا ګیس راوچتېږي. یا کله مثال په طور غوړ خوراک هغه وخت کې وکړي چې هغه نامناسب لکه مازدیګر کې پراټه خوړل یا په 11 بجو کې پراټه خوړل نو په دې کې دا ګیس راوچت شو. اوس خلک ډېر په ده باندې ډارېږي امیر صاحب محترم چې کله دا ګیس لاړ دا ذهن ته راځي مخکې زړو ښځو به ویلې بادي دردونه دي، اوس بادي دردونه ختم دي، اوس نوم یې ورته روماتیزم یې خیره ټوله مسله هم دې بادو کې ده. دا د سړی نه وي چې هلکه دلته د باد څنګه لاړ شي، دا غلطه خبره ده. کله چې خوراک بادګیر خوراک وشو امیر صاحب محترم ارګمی مو نه شو ځکه چې بس فطري طور باندې ارګمی بس ختم و، ارګمی مو نه شو لاندې باد خارج نه شلل، دا باد راځي دی اوږې ته چې کله اوږې ته راغه بس اوږه درته کلکه ونیسي، دا اوږې به دې درد لري. دا کله کله بیخي لاس ته راځي، کله کله چپ لاس ته راځي نو لاس به دې ورسره درد کوي. چې کله ته مثال په طور چې سړی ناپوهه وي لاړ شي ډاکټر ته وایي چې زما خو دا لاس درد کوي نو هغه ورته چې هلکه دا خو د اعصابو مسله ده، اعصابو مسله دی دا بس د اعصابو علاج ورته شروع کړي د به لاس درد کړي، لاس به یې د څه شي نه درد کړي د معدې د وجې نه. یا مثال په طور یو کس د هغه وي چې زما په زړه باندې درد راغی ډېر داسې شوي دي او زما په زړه باندې درد راغی بس شفاخانې ته یې ویسه ولته ورته مثال په طور اکسرې انې وباسي او د زړه معاینات یې ورته چې زړه کې داسې مسله نشته خو لږ داسې معمولي نو دا معمولي بس بیا د ده جواب چا سره نه نوره مسله نشته خو داسې لږ معمولي بس سر وخوځوي نو دلته په زړه باندې درد راغی. کور کې هم خلک تشوي چې د پلار په زړه مې درد راغلی او د ورور په زړه مې درد راغلی او دا ټوله مسله د ګیس ده. دغه تشخیص چې وشي بس خبره ختمه. دا ګیس ګوره په بدن کې ګرځي امیر صاحب محترم، کله زړه طرف ته راځي زړه به دې درد کوي،
د زړه د درد تکلیف او د ګیس تکلیف کې ډیر زیات فرق ده. دا درد داسې راځي په دې حساب باندې یا د ملا له طرف نه راځي، کله چې په زړه باندې درد راځي دا ډایرکټ په دې زړه باندې شروع شي. هغه درد او دې درد کې بیا ډیر فرق ده. کله کله دا درد دی جګر طرف ته هم راشي. بعضې وخت چې کله د ګیس تکلیف، د قبضیت تکلیف، د معدې تکلیف ډیر زیات شي نو بیا د جګر نه لاندې چې کوم تریخه ده په هغه کې تیږه جوړه شي. عموما لکه دا د عام د ګیس روټین ده. دغه ګیس چې کله زیات شي امیري صاحب محترم سر ته وخیږي. چې سر ته وخیږي بس بیا سر ورسره دروند دروند دي، سر ورسره درد کوي. اکثریت لکه بادګیر خوراکونه یې کړي ګیس دلته ختلی په سر کې ده، چې کله د دې سر نه ګیس ختمیږي نو مثال تا باندې ورځ نیمه تېره کړي نو د سر د درد خو تقریبا 21 علامې دي چې سر د څه وجې نه درد کوي. خو اوس وخت کې عام چې کوم ماحول د زمونږ د معدې د وجې نه دا سر درد شروع کېږي. نورې علامې دا دي امیري صاحب محترم چې کله کله اکثره لکه بعضې سړی به وي چې زما خو د معدې تکلیف نشته او زه جګ جوړ یم او دا یم نه، دا به څو ګوري. موټر کې چې کله کېناستېده لکه کله څوک ننګرهار ته ځي یا مثال بل طرف ته ځي نو د په موټر کې زړه خرابېدل شروع شو. چې کله زړه خراب شو بس پوه شي چې د په معده کې تکلیف شته ده. یا مثال په طور یو کس وایي چې زما خو زړه نه خرابېږي زه صحیح یم، نو بعض یو نیم کس وایي چې زما غوږونه ټپ شوي دي. اکثره که تاسو ګورئ په دې لاره باندې د انسان غوږ ټپ شي نو چې کله د انسان غوږ ټپ شي اواز سم نه اوري نو پوه شي چې د معدې تکلیف بس په شروع کېدو ده. بل علامه دا ده چې کله یو انسان مثال په سفر باندې سفر کې او دا ځي ته ورسېږي د ده فشار ښکته کېږي. نو چې کله د فشار چټي په چټي باندې ښکته کېده او یا په سفر کې ښکته کېده، په سفر کې د زړه خرابېده، یا په سفر کې د مثال په طور غوږونه ټپېده، یا په سفر کې مثال په طور فشار د ښکته کېده نو بس ته پوه شو چې ستا په معده کې مسله شته او د معدې علاج دی. که دا هغه علامې دي چې دا د انسان بدن کې داسې ډېرې زیاتې نه ښکاري، معمولي خو دی علامې دي چې کله دا علامې په انسان باندې راغللې نو بس پوه دي چې زما معده په خرابېدو باندې ده، زه خپل د معدې علاج وکړم. ډېره زیاته مننه حکیم صاحب. دوه لنډې پوښتنې چې تاسو په خبرو کې ماته پیدا شولې. کلن راته وایي ځینې کسان یا هم زیاتره ماشومان چې کله موټر کې کیني یا سفر کوي دوی استفراغ کوي، په مثلا کې کوي ورته وایي. آیا د دې وجه هم د معدې مرض کې راځي؟ بالکل د معدې مرض دا کېدی شي امیري صاحب محترم چې معده د انسان ذهن او معده دا تړلي دي. ذهن عموما اکثریت که تاسو چیرته لیدلي کوم کور کې چې مړی وشي یا کوم کور کې چې ښادي دا د مړي والا د ډیر د غم او د تشویش د وجې نه خوراک نه کوي، یا مثال په طور د ډیر د غم او د تشویش د وجې نه دي تشناب ته نه ځي. دا عام روټین ده لکه په دې خلکو. یا مثال په طور نه وي اکثره بعضې ودونو کې مثال په طور خوشحالي د وجې نه تاسو به ناوې چېرته نه یې لیدلې چې دا تشناب ته تلي. هغه وجه دی چې ودونو کې عموما طور باندې خلک خوشحالي نو چې ذهن کله جوړي نو تشناب ته به ستا ضرورت نه کېږي، ته به ډک او دسماتې ته نه ځې. یا مثال په طور ذهن د تشویش کې نو ته د ډېر د تشویش د وجې نه بس قبض ولګي. دا ماشوم چې کله موټر کې کینی د ذهن نارامه شي، ماشوم نه پوهېږي غریب کنه هغه وهم اخلي، عموما اکثریت وهم اخلي نو دې ماشوم ته به ته وایې ته مخکې وګوره. چې کله داسې ګوري نو دې ماشوم ذهن ته دا شعر تیز تېرېږي، د ده ذهن خراب کړي. چې کله ذهن خرابوي نو ذهن چې کله خراب شو بس په معده باندې اټیک کېږي. نو دې خلکو دپاره دا پکار دي چې کله ماشوم موټر کې کېني نو کوشش به کوي چې مخکې ورته ګوري. یا مثال په طور نه د ډېر اوږې پرېږدي نه د ډېر مړی. بعضې خلک ډېر خوراک وکړي نو بیا هم استفراغ کوي، بعضې خلک په لږه باندې موټر کې کېني نو بیا هم استفراغ کوي. نو معمولي شی به خوري، هغه څه به خوري چې کوم د ده د طبیعت شی ده. نو بیا چې موټر ته مخامخ ګوري نو انشاءالله بیا به دا تکلیف ورته. انجینر صاحب غږ مې درځي؟ انجینر صاحب وایي اورم د مایک ما لاندې پروت نه پوهېږم چې دغه دوه سوالونه راغلو که رانغلو. یو بله پوښتنه لنډه به دا راته ووایه چې باید خپلې دوه پوښتنو ته رسو. کومې دوه پوښتنې به یې؟ هغه دوه پوښتنې پاتې یو د معدې مرضونو په صورت لري لنډ دغه وایي. یو بله پوښتنه ده څنګه ځان ساتنه وکړو، دا به دا مخکې وکړو. یو بله پوښتنه څخه مخکې ډېره راغله هغه به داسې په لنډو کې راته ووایي. حکیم صاحب یوه بله پوښتنه هم ستاسو په خبرو کې ماته پیدا شوله. ډېره لوږه کله کله انسان ډېر مصروفه کېږي،
زه اوس به ډوډۍ وخورم، اوس به یې وخورم، بالکل، اوس به یې وخورم. بالکل. مصروفیت چې بار بار دغه هغه څه دي چې بار بار ما په سترګو دي تکرار شوي دي. ډېره لوږه هم د معدې باندې تاثیر کوي معدې په مرض. بالکل امیر صاحب محترم، روټین دا د امیر صاحب محترم چې مونږ هر ملک خپل رواج لري. خارج ملکونو کې مثال د سبې او د غرمې د ماښام ډوډۍ نشته، بس چې کله اوږې شوي یو شی راوخلي وي خوري، دا د کمال کار ده. اوس مثال به طور زمونږ عام روټین کې دا کار چې کله سبې چې مونږ وسکو مونږ دپاره دا نه دي پکار چې غرمې ډوډۍ وخورو. که تاسو لیدلي لکه د روژې خو خپل برکات نور هم ډېر دي. یو برکت دا دی چې د غرمې ډوډۍ پکې نه وي. چې کله مونږ پېشمنۍ وکړو بیا مثال په طور روژې ماتی کوو نو دا کوم خوراک چې دا بدن راوخلي جز د حصې جوړه کړي. بدن لکه خپله حصه. اوس چې کله بدن مثال کمزوری شو، سترګه او غوږونه هر څه ولږې سره کمزوري کېږي، نو مونږ چې کله بیا ورته خوراک ورکړو نو بیا را بیدار شي. اوس په دې یوې میاشتې کې د رمضان المبارک په سلو کې به چېرته 99% به د معدې تکلیف نور به الله پاک ټول جوړوي. دا د معدې. دویم نمبر د ولږې خبره یو علامه راته ذهن ته راغله، اکثره خلک د 12 نه بعد طبیعت کې داسې لرزه راځي، یا مثال په طور دفتر کې یا څه کار کوي، بعضې وخت داسې چې بیخي غورځېږي، طاقت یې نه کېږي د 12 بجو کې 1 بجې کې داسې طبیعت خراب شي. نو چې کله دا طبیعت خراب شو، په بدن یې لرزه ولګېدل او مثال څه کوی نه شي، نو د دپاره دا پکار دي چې زر د خوراکو کې بس دا لرزه به یې جوړه شي. خو دا د معدې یو غټه علامه ده د خرابېدو چې دا به خپل علاج ځان ته کوي. بالکل، ډېرې زیاته مننه حکیم صاحب. لیدونکو همدارنګه قدرمن اورېدونکو، حکیم صاحب عبدالصبور اخندزاده په کراچهت یوناني دواخانه کې د خپلو مریضانو په خدمت کې دی. تاسو هم کولی شئ که چېرته د معدې تکلیف چې نن زموږ د بحث موضوع ده، که چېرته د معدې په تکلیف اخته یاست نو تاسې هم مراجعه وکړئ او خپله درملنه وکړئ. پته کابل ارزان قیمت چهارراه محبس پولیسین شفاخانې ته مخامخ د اړیکې شمېرې دي 0 150 825 همدارنګه بله شمېره یې ده 0 814 حکیم صاحب، د معدې مرضونه په څو ډوله دي؟ هغه همدا یې که راته ووایي چې عموم کې د معدې مرضونه په څو ډوله دي؟ لکه د معدې مرضونه خو امیر صاحب محترم ډېر دي، خو تشخیص به لنډ وکړو چې سړي ته څنګه اندازه لګېږي. د معدې خپل د ډک او دسماتې نه به ته تشخیص کوي. یو د ډک او دسماتې قبض ده، دویم نمبر کې پیچ د څوک ورته پیچس وایي، او دریم نمبر کې اسهال ده. که دا درې واړه د حد نه زیات شو نو په معده کې ورانۍ راځي. که چېرته مثال په طور قبض د حد نه زیات شو نو بیا ورپسې بواسیر راځي. که چېرته مثال په طور پیچ د حد نه زیات شو نو بیا په کلمه کې خرابي راځي. لکه بعضې وخت داسې شي لکه خوني بواسیر، نو بیا به د سره وینه راځي. که چېرته په اسهال کې زیادت وشو نو بیا ورپسې حیضه راځي. دا حیضه هغه مرض ده عموما اکثریت په اوړي کې لګېږي چې هم انسان د استفراق نه وشي او هم د لمنې له طرف نه. نو دا هغه درې علامې دا دي چې دا به انسان ته ګوري، ځکه دا روزمره چک کوي. روزانه مثال سړی څلېرې ساعتو کې تشناب ته ځي، نو دا به ګوري چې زه یې سالم یم، زه قبض یم او که زه پیچ یم. نو دا به نارمل حالات ته ګوري. چې کله نارمل حالات کي نو د باندې به انشاءالله مرض د معدې نه راځي. بالکل، ډېره زیاته مننه حکیم صاحب. یو بل سوال کوم په لنډو کې به راته ووایئ، بې وخته خوراک آیا په معده باندې تاثیر لري؟ لکه مثلا د سهار ځینې کسان دي په 10 بجو کې څښي، ځینې په 11 کې، یا د غرمې ډوډۍ په 2 بجو کې، همداسې د شپې ډوډۍ د شپې تر 12 پورې. آیا دا هم تاثیر لري په معده باندې؟ بالکل تاثیر لري. لکه څنګه چې مثال په طور زموږ د جمع وختونه دي، مازدیګر، ماښام، ماسخوتن. که یو انسان جمع ته ځي خو بس د ده په ایمان کې نور هم قوت زیاتېږي. او که یو انسان جمع پرېښوستله نو دا بیا مونځ بعضې وخت نه بیا پاتې شي. اوس چې کله مونږ مثال ډوډۍ خورو نو زموږ روټین د غرمې ده، د سبۍ ده او د شپې ده. اوس یو انسان دغه وایي چې زه خو دا روټین نشم ماتولی. هلکه ته غرمه کې یو ډوډۍ خورې نو نیمه وخوره، ته ماسخوتن کې یو خورې نیمه وخوره، سبۍ کې یو خورې نیمه وخوره. خو کوشش دا وکړه چې بې وخته به خوراک نه کړې. لکه زه به درته لنډ ووایم، اوس مونږ پخلی کړی ده، پخلی شروع ده. مثال غوښه په دېګ بخار کې باندې ده، اوس دا لګیا ده، اوس پخېږي. مثال نیمه پخه ده او نیمه پاتې، او تا اوبه راواغېستلې وادې چولې پې یخې، نو دا غوښه به شخېږي او یا به خرابېږي. ذهن ته خبر راغله. اوس چې کله مونږ د 10 بجو کې خوراک وکړو نو زمونږ معدې هغه چې کوم روټین د هغه بس خراب شي. زمونږ ملګري به ویلې وایي دا ژوله چې څوک ژوي، مونږ چې ژوله ژوو نو خوله بس عموما رپو، وایي معده وایي چې دا څوک دی چې دروازه ټکوي او راننوځي نه.
نو مونږ چې عموما چې کله مونږ غلط وخت کې خوراک وکړو نو زمونږ معده متاثره کېږي، دا ضرور متاثره کېږي. نو کوشش دا کول پکار دي چې 2 وخته ډوډۍ ډېره زیاته بهتره ده. خو که یو سړی وي چې نه 3 وخته کوم نو بیا 3 وخته د خپله ډوډۍ ډېره زیاته کمه کېږي. ډېره زیاته مننه حکیم صاحب. د وروستۍ پوښتنې په توګه که وپوښتمه څنګه کولی شو چې ځان وساتو د معدې مرض نه؟ ساتنه یې څنګه وکړو؟ چې د معدې د مرض نه ځان ساتلو بهترین علاج دا ده ملي صاحب محترم چې شین چای مونږ بند کړو. زمونږ په افغانستان کې شین چای ډېر زیات رواج ده او زمونږ خلکو کې بیا ساده سړی هغه دی چې ورته اصلي چای راکړه. اصلي چای دا څه ته وایي چې رنګ نه بدلوي. که تاسو دا د بوجي اخر کې وګورئ اکثره ورته خاکه وایي. دغه اخري چای چې ته راواخلې او داسې لږ ورته په ځیر باندې وګورې نو په ده کې به د رنګ علامې ښکاري. که چېرته مثال په طور چې مثال رنګ یې نه خرابېږي خو ده کې رنګ اچولی خو لږ اصلي رنګ ده، نور په دې پاڼه کې څه کمال نشته. رنګ یې اچولی ده خو اصلي رنګ یې پکې اچولی نو دا تر مازدیګره پورې نه خرابېږي. خو که دا رنګ کمزوری رنګ نو بیا زر خرابېږي. او د شین چای نقصانات په افغانستان کې او خاص کر په کابل کې ډېر زیات دي. د شین چای څه فایده فلحال په دې کابل کې نشته ده. که یو سړی وي چې شین چای دا فیسبوک کې پلان کې دا وي دا ډېر ګټور شی ده، دا شی ده، هغه چا ته ګټور ده چې د چا مزاج کې خشکي نه وي، د چا په بدن کې چې ویټامین ډي پوره وي هغه دپاره بهتر ده. زمونږ د افغانانو خاص کر د کابل چې کوم خلک دي ځکه د کابل هوا په دې نورو ولایتونو سره سړه ده. شین چای د کابل خلکو دپاره بالکل زهر قاتل ده. شین چای به دې دي نه څکي. که چېرته شین چای څکي مثال دا وي چې زه بس ډېر شوق لرم لکه تاسو ته به لنډ مثال وایم شین چای د شین چای خوند به څه وي؟ شین چای هېڅ خوند نه لري. که چېرته څوک وي چې خوند لري نو چې کله دا چای یخ شي نو ولې بیا نه څکي؟ خوند یې په څه کې ده؟ خو چې یخ شي بل مثال به درته وایم اکثره خلک وایي چې دا حکیمان هسې چټي لګیا دي او خوراک داسې او دا داسې. یو ملګري نه مې پوښتنه وکړه ویل ته د څه خصلت پېژنې؟ هغه راته ویل بالکل ډاکټر وایي. بالکل ولې نه؟ نو مالزه زه به درنه پوښتنه وکړم چې شمکۍ خوار چا خوړلی ده؟ څوک ورته شمکۍ مثال هریړه شوه، کریله خوار چا خوړلی ده؟ کریله ډېره ترخه ده امیر صاحب محترم، که شین مرچ ډېر تریخ ده. هسې تاسو نه پوښتنه کوم کوم شی ډېر تریخ ده؟ ما تر اوسه کریله نه خوړلې، که ما په نظر وایي شین مرچ به تریخ وي. شین مرچ به تریخ وي صحیح. او زه وایم چې کریله ترخه ده. سپیرکۍ خو به دې خوړلي؟ کیدای شي خوړلي وي خو په کوچنیوالي کې مې خوړلي، اوس مې نه یادېږي. ښه هغه خام الوچه خو به دې خوړلي؟ بالکل خام هغه ډېره ترخه وي. لکه شین مرچ تاسو ویل چې شین مرچ تریخ ده که نه؟ هغه الوچه به ما په نظر بیا ډېره ترخه ده که ذهن ته مې راغله ځکه ما خوړلې ترخه. اوس به درته وایم اوس دا شین مرچ نه ده. عام روټین کې د خلکو په ذهن کې دا ده چې شین مرچ تریخ نه. زه وایم چې شین مرچ تریخ نه ده. کریله ترخه ده، الوچه ترخه ده، مثال شنه الوچه او دا نور چې څه مې ویلې دا تریخ ده. اوس مثال زه به درته لنډ وایم د خلک د دې مرچ په خصلت پوه نه دي چې دا مرچ تریخ ده که نه، خو بس وایي چې تریخ ده. اوس چې دغه مرچ کم ده دا مونږ راوخلو امیر صاحب. اوس مثال ډوډۍ دلته چې سړی ولګوي پوهېږي پرې باندې چې ډوډۍ خوږه ده که ترخه ده نه پوهېږي. اوس دا مرچ راوخله په دې مخ باندې دې وسلام سړی پوهېږي چې دا تریخ ده نه. مخ څنګه کوي؟ سوځوي. شونډې سوځوي. چې کله سړی ډک او دسمات یې کوي سوزش شي. دې مرچ کې تریخوالی نشته، په دې مرچ کې سوزش والا ماده الله پاک ایښې. ذهن ته خبر راغله صاحب؟ مرچ خپله تریخ نه ده، دا د سوزش ماده ده. چې مونږ کله مرچ خورو نو خولې ته چې واچو چې کوم مرچ زمونږ ژبه وسوځوي دا تریخ مرچ ده. هغه خوند کې چې کومې ونه سوځوي نو هغه ته مونږ لکه کریله ترخه ده، حقیقت کې ترخه ده. سپیرکۍ حقیقت کې ترخه ده، الوچه حقیقت کې ترخه ده، شین مرچ دا حقیقت کې تریخ نه ده. دا سوځېدونکې ماده ده. که زه په تندي ولګوم نو زما تندی سوځوي نو تریخ خو نه شو، دا سوځېدلې ماده شوه. که په شونډې ولګوم که په سترګو یې ولګوم کولمو ته مې چې لاړ شي ډک او دسماتې کې مثال په طور سوزي شي نو دا مرچ خپله تریخ نه ده. اوس شین چای چې ده، شین چای کې څه کمال نشته ده، صرف به چې مونږ یې راوخلو خوله یې راته وسوځوله نو بس مونږ ته خوند راکوي. که چېرته شین چای کې خپل کمال څه شی وی یا مثال په طور خوند پکې وي خو چې کله یخ شي ولې یې نه څکي؟ ذهن ته خبر راغله صاحب. د شین چای کمال دا ده چې بس خولې چې مونږ ورته خولې ته ویسو نو خوله مونږ ته وسوځي، دا سوځېدلو نه مونږ خوند اخلو. نور په دې کې لکه مرچو سوځېدلو نه مونږ خوند اخلو نو مونږ د دې شین چای نه. خو چې کله دا شین چای یخ شو نو بیا مونږ تویو نیسکو،
بیا هغه اصلي او اول نمبر چې او دویم نمبر چې بس یو منتن نه ورکوي. شین چې بند شوی نه نو معده به خرابېږي. د شین چې په ځای باندې دی هر انسان چې سره شوق لري په چای کې د ځان ته سپیرکۍ اچوي، بادیان دې پکې اچوي، ګلاب دې پکې اچوي. که ده نه یې زیاتوي هغه بیا د دې خپله خوښه لاچي شو ایل شو نو دا ورته بهترین نه به یې قبضیت نه به یې ګیس ډېر تکلیفونه به الله پاکه کړي. دویم نمبر کې غازي مشروبات به بند دي. چې کله یې غازي مشروبات بند کړي نو د انسان معدې ته به الله پاک ډېر زیات فرصت او نیکمرغي به انشاءالله د انسان بدن کې. حکیم صاحب تاسو څخه چې خبرونه ته راغلی یو په دې اړه مو لیدونکو او اورېدونکو ته مکمل معلومات ورکړل. لیدونکو همدارنګه قدرمنو اورېدونکو له تاسو څخه مننه چې تر دې دمو زموږ ملتیا وکوله. حکیم صاحب عبدالصبور اخندزاده په کاروانسرات یوناني دواخانه کې د خپلو مریضانو په خدمت کې دی. تاسو که چېرته تاسو د معدې په تکلیف، بواسیر، مرقه، تور زیړی، زیړ زیړی همدارنګه نورو ناروغیو اخته یاست نو کاروانسرات یوناني دواخانې ته مراجعه وکړئ. پته کابل ارزان قیمت چرای مابس پولسین شفاخانې ته مخامخ د اړیکې شمېرې 0 150 شپږویشت 845 بله شمېره ده 0 50 460 814. حکیم صاحب د خپرونې وروستۍ شېبو ته رارسېدلي و تاسو څخه ډېره زیاته مننه. الله پاک عزتونه نصیب کړي. لیدونکو همدارنګه د وطن راډیو اورېدونکو له تاسو څخه مننه چې تر دې ډول مو زما ملتیا وکړه. تر بیا چې زه میرویس امیري ستاسې درنه حضور ته حاضرېږم. تاسې په لوی او بخښونکي خدای سپارم. ښه وخت، ښې چارې، پاتې شېبې مو نیکمرغه.